په قبر باندې آبادي څنګه ده؟ مثلا یو انسان دی هغه مړ شو، نو ځینې خلک چې دی د هغې قبر هغه سیمټ کی او یا ته دیوالونه چاپیر کی او یا ته جنگلی چاپیری کی. اسلام چې دی محترمو، شریعت اسلامی په دې باندې امر کړی چې تاسو قبرونه باید څنګه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته وفرمایل، امر یې ورته وکړ چې لاړ شه هغه قبر مه پرېږده چې هغه چوتي د ځمکې نه ډېر اوچت دي، هغه برابر کړه د ځمکې سره. نو د مسلمانانو قبرونه به څنګه وي؟ صرف دومره به وي چې پته لګي چې یاره دا قبر دی، دومره اوچت به وي. ځینې علما د 40 اندازه ښیي چې دومره اوچت به وي، په هغې باندې آبادینې کول او هغې نه چې دی دیوالونه چاپېرول، دا په شریعت اسلامي کې نشته دی. ودغرنګې علي رضی الله عنه یو بل حدیث کې فرمایي، الحیاج الاسدي دا فرمایي چې ماته علي رضی الله عنه حکم وکړو، ماته یې وفرمایل زه تا د هغه کار دپاره لیږمه چې کوم کار ماته نبي کریم صلی الله علیه وسلم راسپارلی و. هغه کوم کار دی؟ الا تدع تمثالا الا طمسته، او دویم کار ولا قبرا مشرفا الا سویته، او اوچت قبر چې دی هغه مه پرېږده، هغه چې که اوارې که. نو صحابه کرامو په وخت کې چې کوم قبرونه هغه اوچت وو، هغې باندې آبادیانې وي، نو هغې وران کړه، هغه په هغې باندې رسول صلی الله علیه وسلم حکم کړی او بیا د نورو صحابه کرامو همدغه عمل وو. نو په دې کې هم مسلمانان باید ډېر زیات خیال وساتي د دې چې د هغې قبرونو نه بلکل په شریعت باندې برابر قبرونه جوړ کړي. هغه داسې ده چې صرف یو لیش هغه د ځمکې نه اوچت دي چې پته لګي چې یاره دا قبر دی او دا لاره نه ده. یا په هدیره کې چې دی د بل قبر د یو قبر او د بل قبر چې دی هغه شناخت کېږي په دې باندې. نور په دې باندې آبادینې کول، دینه دیوالونه چاپېرول او جنګلې چاپېرول، دا بلکل جایز نه دي. الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې موږ ته صحیح عقیده هغه را نصیب کړي او موږ ته علم نافع راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.